السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو غواړم په دغه ویډیو کې د اپلیکیشن د نوم بدلولو یا د عکس بدلولو طریقه در وښیم. ملګرو زموږ سره MT منیجر ته غواړم دغه برنامې ته تغییر ورکړم. د دې داخل داسې دی ملګرو، ګوره دلته داسې باندې دغه رقم اپشنونه راوړي. زه اوس ته تغییرات ورکوم، تاسو به انشاءالله وګورئ. MT منیجر ته به داخل شئ ملګرو. تاسو کله چې MT منیجر ته داخل شو، په دا کونج کې دغه درې کرښې به داسې راکش کړي. ایکسټرایټ دلته اپکې ته به راشي، لاندې ته دلته ګوره دغه اپلیکیشن دی. نو کله چې تاسو اپلیکیشن کلیک کړئ، دغه یې نوم دی. نوم یې تاسو کاپي کړئ، ماسې پر نوم باندې کلیک وکړئ، خپله دا کاپي شو. تاسو به دلته راشئ ملګرو، بیا به دا چپه کونج باندې دا اپلیکیشن دی ملګرو. تاسو به په اپلیکیشن کلیک وکړئ، نو دلته به ګوره دغه نیو باندې کلیک کړئ. ژیړ ډبې ته به ملګرو تاسو راشئ، نو دلته به دغه دویم اپشن ته راشئ. دلته به بیا دغه اول ته راشئ، ګوره دغه یې نوم دی. تاسو به نوم بدل کړئ. ګوره زه ورته لیکم نمبر د لمبر بندولو اپلیکیشن. تاسو به اوکې باندې کلیک کړئ، بیا به دا کونج کې دغه کرښه کلیک کړئ داسې، بیا به دغه ځای باندې ووایئ ملګرو ملګرو تاسو به دغه سیو باندې ووایئ دا لوړ. بیا به تاسو ملګرو د دې ځای راوځئ، د بیک بټن د اړولو بټن به ووایئ، نو تاسو ته به دغه صفحه راوي. تاسو به دلته دا ټیک مارک دا شنه نښه به تاسو ولګوئ باندې، بیا به تاسو دلته راشئ ملګرو. دریم ځلې به بیا تاسو ته دغه ته راشئ، بیا به دغه ترانسلیټ موډ. نو که چیرې سیسټم یې زیات و، هغه دلته اړول کېږي. تاسو به دې ته راشئ ملګرو، دا یې دویم سیټینګ دی. په دغه ځای کې هم تغییرات راځي، خو هلته دغه یو سیټینګ و هغه چې ما واړوئ دلته تاسو به بیا دغه ډایرکټ کونج کې د درې ټکي داسې راباسئ، دغه سرچ XML ته به راشئ. دلته به د برنامې نوم تاسو ورکړئ، نو دلته به دغه باندې وکړئ. ګورئ دغه هم راواړوئ، تاسو به دې ته داخل کړئ، بیا به دلته دغه لاندې باندې کله چې تاسو لاندې اپشن باندې ووایئ، نو دغه دا هم تاسې واړوئ ملګرو. بیا به تاسو د اړولو بټن واچوئ، دلته به دغه سیو باندې ووایئ، بیا به اوکې باندې ووایئ. نو ملګرو تاسو به دلته راشئ، دغه ډبې ته به تاسو راشئ، دلته د دې څه به وځئ، دغه ته به راشئ پارک. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو. اپشنونه زیات نو تاسو هلته کوشش وکړئ چې په اپشنو کې وګرځئ چې هغه نوم پیدا کړئ. بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو دا لاین ته راشئ. نو ګورئ دلته دغه هیلپ، زه به دلته ولیکم معلومات. بیا به څه لوړ راشو، بیا به دغه درې کونج کې دغه به تاسو کلیک کړئ، دغه به اوکې به ووایئ، دغه ته به راشئ ملګرو. بیا به دغه ډبې ته راشئ، لاندې ته به راشئ، په دې کې دغه به هم زه ولیکم معلومات. بیا به تاسو داسې وکړئ، که د اړونکو بټنو که په کونج کې هغه درې ټکي دي، بیا به اوکې ووایئ، راباسئ ملګرو دغه ته. بیا به دغه ووایئ ملګرو، دې لاندې ته به راشئ، ولیکم څو زه دلته لیکمه ښه راغلاست.
حکمت زبر در لیجم ډالۍ تاسو به دا کوم چې دا کې قبول یکړه سلام زما د خولې بیا به راشي ملګرو دریم ته بیا به دغه باندې بیا به لاندې ته راشي زما د خولې درته ډالۍ درودونه لکه ورځې لکه شپې درته ډالۍ درلیږم جانانه څو تحفې درته ډالۍ درودونه لکه ورځې لکه شپې درته ډالۍ درودونه لکه ورځې لکه شپې درته ډالۍ درلیږم جانانه څو تحفې درته ډالۍ درودونه لکه ورځې لکه شپې درته ډالۍ درلیږم جانانه څو تحفې درته ډالۍ ملګرو هغه چې تاسو کله غواړئ دلته ګوره زه دغه لمبر کې بدلون راولم درونې وي امریان دلته هم تغیرات پکښې راویسته دغه بینډ دا به مو اړوو تغیرات پکښې راولو باڼه درته لوګی ګرانه مې درته ډالۍ باڼه درته لوګی ګرانه مې درته ډالۍ تاسو به د اوکې بټن ووهئ ګورئ ملګرو دا تاسو په اوس دغه لوړ ستاسو اپلیکیشن شو دا دغسې دا ویروس دي دا به تاسو وباسئ ملګرو اوس دغه اپلیکیشن ده تاسو به انسټال ووایئ دلته به انسټال کړئ لمبر بندېدو اپلیکیشن ګور دغه نوم یې واوښتې ملګرو قربان دې شمه ګرانه پیغمبره د زړه سره قربان دې شمه ګرانه پیغمبره د زړه سره زړګی دې ستا ملګرو کتلی شئ چې لوړو نوم دغه ټوله نومان واوښتله بند واتساپ دلته هم دغه معلومات دغه طریقه و ملګرو تاسو ګورئ دلته زما لمبر ثبت شو زما نوم ثبت شو ټول ثبت شو دغه طریقه و ملګرو ښه وخت درته غواړم